جوړ په خیر سهار مو نیکمرغه او د چای څښلو وخت دی. په طالبانو کې د اختلافاتو موضوع اوس له افغانستانه وتلی ده، پاکستان په لګیا ده او پاکستان شخوند پر وایي چې په طالبانو کې داسې اختلافات پیدا شوي دي چې خدای مکه سبا او بل ورځ به داسې ډېره لویه جګړه په افغانستان کې پیل شي، ځکه په طالبانو کې اختلافات دي. دا موضوع هغه وخت سر وواهه چې کله BBC راډیو راپور خپور کړ چې په طالبانو کې اختلافات پیدا شوي دي. ښایي د BBC ځینې ملګري به نه ول خبر چې دا راپور یې خپراوه او یو غږ دوی راخستی دی، هغه غږ چې یو کال دمخه د طالبانو مشر کړی دی او د هغه غږ عام دی. دوی وایي دا غږ موږ ته په لاس راغلی دی، دا غږ عام دی او د طالبانو مشر او عمومي مشران ډېر عامې دا خبرې کوي، نصیحتونه کوي. دا د نصیحت یو غږ و. دا نصیحتونه په طالبانو کې هم عام دي او په افغانانو کې هم عام دي. ما ته هم خلک اکثره وخت کوي، ځینې راته وایي ږیره پرېږده، ځینې راته وایي شنې چای پیاله دې کښېږده. نو دا ډېر عام شی دی، ډېره عامه خبره ده په افغانستان کې. خو د دې ټولو شیانو باوجود تر کومه حده پورې د اختلافاتو خبره کېږي یا د کابل او د کندهار د اختلافاتو خبره کېږي، دا ځکه ناسمه ده چې طالبان یوه دیني ډله ده، په دیني اوامرو باندې چلیږي. د دوی په مابینځ کې د اختلاف راوستل اسانه کار ځکه نه دی چې په تېرو 20 کلونو کې یا په 10 کلونو کې ټولې نړۍ د نړۍ ځواکمنو هیوادونو امریکا، بریتانیا، جرمني او بیا د سیمې په هیوادونو کې پاکستان، ایران، دې ټولو دا هڅه وکړه چې طالبان وویشي او ماتې کړي، خو ونه توانېدل. ځکه ونه توانېدل چې طالبان د دین په تناو تړلي دي. د دین په تناو چې څوک وتړل شي هغه به د اوامرو منل پر ځان باندې زغمي، هغه به امر خامخا مني، اطاعت به خامخا کوي. ځکه اطاعت د امیر امر منل دا واجب دی. البته هغه امر چې د اسلام د مقدس دین په خلاف نه وي یا د قرآن کریم په خلاف نه وي، هغه امر منل لازمي دي، حاتمي دي، خامخا به یو څوک مني. او بله خبره دوی اوس دا په مخه راخیستې د خلیفه صاحب، خلیفه حقاني صاحب، وایي خلیفه حقاني صاحب داسې په اختلافاتو کې ولاړ دی او دا پلان کوي. دوی خلیفه حقاني نه پېژني. زه فکر کوم دا جرنالیزم خو یو عجبه شی دی. په کار خو دا دی چې څوک پر یو موضوع باندې غږېږي په هغه باندې باخبره واوسي، ځان یې خبر کړی واوسي. اول خلیفه حقاني د طالبانو یو ډېر دروند مشر دی، کورنۍ ډېرې قربانۍ ورکړي دي. تر دې اوسه پورې چې تېر کال هم هغه و د کورنۍ یو ډېر نږدې غړی، تر ټولو یو معتبر غړی له لاسه ورکوي په کابل کې. نو یوازې دا نه ده، ډېرې نورې ورپېښې شوي دي. او بل په خپل ذات کې هغه ډېر هوښیار سړی دی. هوښیار خلک خو تاریخ ته بدې نه پرېږدي تر شا. نو یوه دا وجه ده چې دی سراج الدین حقاني نه پېژني یا د هغه پلار نه پېژني یا د هغه کورنۍ نه پېژني. نو دوی دا خبره کوي. دوم دوی په دې هم نه پېژني چې دا دواړه مذهبیان دي او مذهب کې هیڅوک دا نشي کولی چې د خپل امیر خلاف ودرېږي. هغه د خلیفه صاحب تر لاس لاندې کسان هغه د خلیفه صاحب په وړاندې نشي درېدلی. بله خبره تر دې ور اخوا ته دا ده چې زور هم څوک نه لري، یعنې هیڅوک یې نه لري په ټول افغانستان کې چې هغه دې د خپل مشر په وړاندې په زور ودرېږي یا دې سر وچت کړي یا دې بغاوت وکړي. که یو څوک په طالبانو خبر وي نو باید په دې باندې پوه واوسېږي. نو اختلاف یو اصل دی په هره ډله، په هر کور، د دوه ورونو تر مابین، د مینې او د مېړه تر مابین، د خور او د ورور تر مابین، د هر چا تر مابین موجود دی. خو هغه د نظر اختلافات لکه یو څوک به یو شی غواړي، هغه بل به وایي چې نه درکوم، یو څوک به وایي چې دا رنګ ښه رنګ دی، دا رنګ ښه رنګ نه دی. زما او ستاسو تر مابین اختلافات موجود دي. ځینې ملګري راته وایي دا پیاله مه پورته کوه، زما پیاله په لاس کې. ځینې راته وایي ته تاریخ وایه، زه تاریخ نه وایم، راسه هېر سي په ویډیو کې. او نن 18 تاریخ دی، دا به درته ووایم. نو دا اکثره شان دي، دا خو اختلاف دی. اختلاف همدا دی. خو دا اختلافات چې د طالبانو په مابین کې د نظر د موجود دا قطعا په دې معنا نه دي دوی به یو پر بل توپک راوړي. او په تېر تاریخ کې هم داسې نه دي شوي. که څه وي ما ته په دا تفسیرو کې ولیکئ، راته ووایاستئ چې هو د طالبانو په مابین کې پلانکي مشر د خپل واک دپاره یا د واک د غځولو لپاره بل طالب مشر مړ کوي. داسې نه دي پېښ شوي. ما په خپله 20 کلنه 30 کلنه خبریالي کې دا نه دي لیدلي. نو چې کله ما نه دي لیدلي ډېر خلکو کې داسې نه لیدلي او دغو ځینو ناخبرو خو بیخي نه دي لیدلي. دا اوس وایي بهرحال د یوه داسې افغانستان په هیله چې هېڅ اختلاف وجود پکښې ونه لري، د یو داسې افغانستان په هیله چې هر افغان بل افغان ته غاړه ورکړي او دښمن یې ناکرار وي، داسې ناکرار وي لکه نن چې پاکستان ناکرار دی. خدای مو شاده باده بریالي لره. ژوند